د شابرغان الوان دښتې 500 کیلو ولټه برېښنا مزي د لیږد پروژې د چارو د بشپړېدو او الوان دښتې د سب سټیشن د پراختیا د هوکړلیک لاسلیک د هوکړلیک چې د برېښنا شرکت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شوي د چارواکو په وینا ټاکل شوی د دې پروژې پاتې چارې د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت تر 2 کلونو پورې بشپړې شي. د دواړو پروژو اوسنی ارزښت او میعاد د تطبیق میعاد په لاندې ډول دی. دا پروژه په پانګوالو لوري به په 2 کلونو کې بشپړېږي چې ټول قیمت د دواړو پروژو 14 میلیونه او 109,901 امریکایي ډالر دی. افغان تجارانو ته د پانګونې په برخه کې په هر اړخیز ډول آماده دی، چمتو دی تر څو دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی د برېښنا د تولید په برخه کې سرمایه گذاري وکړي. له بلې خوا د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دې هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې د الوان دښتې د برېښنا د لیږد پر ګټورتیا ټینګار سره له تړون کوونکو شرکت څخه غوښتي تر څو د دې پروژې کار پر ټاکل شوي وخت پای ته ورسوي. ښاغلی برادر ټینګار کوي چې دا پروژه نه یوازې د هیواد د صنعت لپاره ګټوره ده بلکې په هیواد کې د برېښنا 100 میګاواټه برېښنا ته لار هواروي. له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه ده چې پروژې ته جدي پاملرنه وکړي او هر څومره چې ژر امکان ولري د تطبیقولو څخه یې چې د تطبیق کولو هڅې یې ګړندۍ کړي. دغه پروژه ارزښت یې مشرانو ته ټول معلوم دی چې هم د افغانستان خلکو ته د کارموندنې په بخش کې د داخلي ظرفیتونو د جوړولو په بخش کې موږ افغان صنعتکاران به دې ته خلاص شو چې خپلې فابریکو کې دویم سټیپ واخلو چې داخلي برق په خپله جوړ کړو. د برېښنا شرکت د پازوال په وینا د الوان دښتې د سب سټیشن د برېښنا له رسیدو سره به برېښنا پلازمینې او شاوخوا ولایتونو ته وویشل شي.